زویه ښه غنم شنیدی دا دې په موټر کې پوره 5 دانې راځي. و بابا دا کال ډېر د خوند غلط سوي یا ښه غنم دی. ډېر خدای د خوند غنم سږ کال انشاءالله روزي راکوي. خدای مهربانه به یې څه وخت بس یو څو ورځې به لار تو درې دا فرش ټمک مات شي. بس ډېر یخ نه په یخ کې مو به ډېر نه دي ښه. ښه هو انشاءالله. ته درځه بیا به بیا سره په غږېږو نو. زه سید معبد خانه ما چې نن تاسې راغوښتي یاستئ زه تاسې سره نن څو خبرې کوم. خبره دا ده معبد خانه دا زموږ د مځکې له څنګه دا هلته یو سپین ژیړوکی دی د دغه یو څو ایکړه مځکه ده. دغه زموږ په دور کې چې زموږ وخت وی دلته مرغۍ وزر نسو والی. تاسې څه به لیا وایي چې دغه د سپین ژیړوکي مځکه به دا خپله مځکه نسي راګډولی. ما چې تی نه دا ونې مځکه جایداد در جمع کړی دی معبد خانه ما سروای پاولی نه دی پر کړی. دا مځکې ما وچ د موټي په زور لاندې کړي چې هر چا به سر پر تکاوی ما رک پر دا سر وایه لکه خادم. تاسې به دا کوئ له ننه زه په دا کلي کې یو خوف پیدا کړي یو ویره پیدا کړي. دومره ځوانان یاستئ اصلي در سره دي ګاډیانې در سره دي. خوف پیدا کوي پر دا خلکو کمزوري وډبوئ واسته زورور په ویروئ. او یو دا ملک ډېر بېکاره سړی دی ډېر بزدله سړی دی. ته دلته موږ ایله کړی په دا مځکو مو ځای در کړی دا یو سپین ږیری خو په تا مې څه اخیستی ګرد عمر در له موږ سره ترک کړي په تا کې دو نعمت نه پیدا کېدی. دا یو سپین ږیروکی تا نه سوی پسې اخیستی نه مکرامه هر شی چې ته په کار یې موږ یې در لږو و تا ته څه پریشان. معبد خانه د زما د بابا یعنې ستا د نیکه او زما تاریخ به ژوندی ساتئ نه به مو شرموئ. په دا خبره ګډ سر خلاص کړئ. نن ورسئ دا سپین ږیروکی چې دی دا له دا مځکې پسې واخلئ هغه خونې یې خالي کړئ. کله دې بعد ستاسې شکایت راغلی تا داسې کار تاسې دا کار نه و کړی بیا به تر ما بعده بلیا نه وي. ځئ ورسئ دا کار یو دی وکړه. ای غفورک بچه یو ما ته رایله که زما به هم څه وخت ورسره تاج بس غفور زوی ته دلې ستاسې ور ځئ منځګر حال راوړه ما به ته منځګر حال غواړه ورسئ. میرویس خان تعلیم د څنګه روان دی؟ ښه روان دی؟ ښه روان دی بابا. څه همت کوې محنت کوې که بس زویه خالي چې هو ښه دی. زویه زما په تا ډېره ویره سي ته به نه د ښې سي نه به د ګندې. سله بابا زویه زما دغه توره توپنچه چې ده دا پر تا ربلږي پر معبد خان زوی دې سکنی ته منمسک یې و هغه ته مهیله نسته هغه دا ځای نشي رانیوای. بابا بس ما ته رایلکه ده داسې بچیه داسې مضبوط څه مرکنډۍ پیچه د خلکو هېڅ چا ته سمه مه چې هر انسان په مخه درتلئ ته دا پښو یې لاندې کوه. بابا د کلي کوچنیان اوس څنګه له ما ویرېږي. یاره زنده باد میرویس خانه داسې مسک ته سړي چې وي بس ما و زړه تړلی دی. ملکه ورته سپین ږیري راوژغوه هغه دې را روان دی او زوی د سپین ږیري دواړه راوژغوه ورکښته شریف اکا دا څوک دی چې ناروي ته آمده زوی؟ نه یې پته های د ملک ګډی دی ما خیال ته راځه ورس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملکه څنګه یې؟ جوړې په خیر سلامت یې؟ ښه یې؟ کړی ستړی بسې جوړې خیر اوسئ څنګه رالاست؟ موږ حاجي صاحب رالېږلي ته به د مځکه څه چل کوې؟ نو مځکه غی پر پروت خپله مځکه مه ده وروره. څه هو نو د حاجي صاحب دعوه ده د چېرته هوا ده؟ لرګی یې راکړی که د اوس لیا نه راکوي که څه غذاب دی؟ مځکې له حاجي صاحب کله اسمانه راځي کله مځکې وراوځي صحیح دی نور ستا له موږ سره لار نشته. ښه سوچ پر وکړه اوس له یو څه خشه درته میلاوږي بیا دا خشه هم نه درته میلاوږي. ملک اکا زه خبره دا شی ده چا پر چا لار نه ده بند کړې ته خو یې نه ظلم کواسې دا 15 کړه مځکه مه ده تاسې یې نه رایله کواستی نو موږ مجبوره یو بس نو ګنې به اخو ځاته نو دا مځکه به دا مځکه زه ځان وزنم دا مځکه زه نه دا ستا رنګ ګوره دا ستا کوټ ګوره هی 15 کړه مځکه سبا په سبا به راشي.
تا له ځانه چې جوړ کړي زه پر دا مځکه سر ورکوم ته ما ته ستا کوټ وکړه ولې نه په تاسو ما پر خپله مځکه نه لکئ لږ ساړه خورا سوي د حاجي صاحب له زوره تا یې نه سوی خبره یا پر خپله مځکه مه نه لکئ سهار په سهار به باره راسئ بیا هم دلته نه ووینم ځه درځه راځئ ځو ته دا مستان ګوره بابا زه به دوی نه غواړم زه ستا سر سلامت غواړم یو معذوره زوی مې بس سهار به ګوندې اخ تازه تازه یې لږ اته محمد زوی هغه دا فروټ بیا هلته د کرایې په ځای کې بیا ځای سته یې چې بیا فروټ ږدو لرګي خو به یې سړی د بندې یې لکې څنګه که بابا زه ته مجبوري ده ځای وبې هلته د بندې بیا ږدو هو مجبوري ده صحیح دی بس د ټکټر چې راغلی بیا غږ راوکړو نو بیا ځان سره وخځم ملکه ته ور خلاص کړه چې دا بار سوي دي که نه دي بار سوي بار سوي دي یو شی هم نسته څنګه به نه بارېږي مړه زموږ زور یې نه دی لري موږ دارنګه نور هم بار کړل راځه مړه ملکه راځه لای خواران یې بار کړل څه ظالمان دي خدایه توبه توبه کاکا زه نن تا ته یو څو خبرې کول غواړم زما د مشرونو چې کوم دي زما سره رویه ډېره چاپه ده زه له یارانو سره په پکنیک تلمه موږ پکنیک جوړ کړی یو زه ورغلم ما ورونو ته وویل ګردو ته مې وویل نه یې خرڅه راکوله نه یې موټر راکاوه زه یې یارانو ته وشرمولم زما سره رویه هر وخت دارنګوي کاکا زه نور له دوی سره هېڅ کله هم نسم چلېدلی زیات زویه بابک خو ده نه دی خوړلی زه ژوندی یم شکر دی یو غم یې مه کوه له خوبې خوره له خوبې څښه زه دوی راغواړم اوس زه دستي ټلیفون ورکوم دوی راغواړم هلو محبته چیرې یې پر مځکو یې ته راسه یو وار دا بل هم در سره اوره ظفر زما په کار یاستې هو زر راسه ټیک سلامه موږ رالو کاکا تا څه ویل محبت خان ما ماښام سوچ کړی دی سوچ مې دا کړی دی چې زه غواړم چې زما په ژوند زه دا جایداد زه له جلا کړم له دې جنجال له دې ګورم به زما په ژوند کې تاسې سره خلاص یاست نو هغه ما داسې سوچ کړی دی چې دا جایداد چې له الله په یې راواخته یې چې هر څه په دوه کښې دي دا پر مابین دوه ځای کوم یو نیمه ستا او د ظفر دی یو نیمه زما او د محمد غفور دی بس دا ما فیصله کړې ده پر دې ما ګډ د شپه بې خوبه تېره کړې کاکا ما او ظفر به مشوره سلا سره وکړو بس بیا به پر دې باندې آخري خبره جوړ وکړو صحیح دی محبت خانه په دې کې یو سلام علا نسته دا فیصله ما کړې ده دا فیصله به د ډبرې لیکئ ځئ ورسه ظفره تا خو د بابا خبرې واورېدلې نو دا خو د مېرنۍ ورور زموږ ته په څټه کې راسپروي جایداد یې سم په نیمایي ته څه غواړم دا خو زه نسم برداشت کولی دا خو بلکل دا به څه به کوو محبت خانه ته ما ته رایله که د دغه علاج زما زده دی په ګاډۍ کې دواړه وړاوم ډېر ښه باړو درځم دواړه به ختم شي دواړه به خلاص بس د دې کار وکړه بس د دې کار ته زه نسم برداشت کولی بلکل کار یې وکړه له نن زه کار شروع کړه دلته دا کار غواړم ما ته رایله که ما ته رایله
شیخ پټي بم پټي کې چیش پټي دا د غي ظالمان دي سپیا د چا قربان ها شیخ پټي اته ودا د انجام به معنی شو مو ویني د دوی کار خو مور وکړي څرنګه چا خو بلدلی نه یوه چا نه فارغ سو دوی فارغ سو بس اوس غمه کوه اوس به پر بل چا اړو اوس به پر بل چا اړو بس غږ مله راځه اوس زه په بل چا سوچ کوم چې په چا باندې بیا اړوم اوس په سوچ کوم بس اوس کار زه باسم زه سوچ کوم السلام علیکم سر شیخ بخیر سلامت شه منان صاحب چی ناس منان صاحب دلته په دفتر کې ناست دی شو السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر سر شیخ خیریت طبیعت برابر جوړ بخیر کښین وای سر دا ملک رفیق نه دی ملک رفیق اطلاع به تیله راغلګي چې دی ختم سولې په ګاډي کې سیوړاو شي ګاډي کې دا سی وی دا خپل زویانو ختم کړي او اوس ما دا اورېدلی چې دوی په بل چا پسې مظلومه دی په هغه پسې دغه کوي اچھا نو دا ما په خپل سترګو لیدلی دی ویډیو هر څه ریکارډ راسره پروت دی ښه نو زه د دې دپاره نن دا اطلاع مې درکوله او ښه یې به منو نه هغه به نو ستاسې خپل قانون یا تا به ولې شوې تا ته معلوم دی په کنفرمه ده کیسه دی نه بیا سار بیا غلط سړی دی شوبولی بیا ته کې به سار د هر څه زه ذمهوار د دې ته بیا ذمهوار یې بلکل تا په خپلو سترګو لیدلی بس زه اوس دستي و تاڼې ته یم دستي اوس چاپله ژوم بس خل به تیار کړو بس صحیح دی صحیح دی زه ولاړم ته خپل کار کوئ بس صحیح دی کنټرول مورره ورسه نفري تیاره که به د ملک رفیق د قتل تارک لګېدلی دی د هغه زویان به ګرفتاره کړو رابېړو ټیک سر ودسي نفري تیار ورس بالکل ډېر خیال به پر کوي ولاکه مې یو څوک هم لیدلی دلته یار یا چا لیدلی ولاکه یو چا لیدلی ډېر غلط کار مو وکړي ډېر غلط کار مو وکړي زپاره ته کښېنه زپاره خدای خبر دی چې بیا ما تا لهی تېره ووځو خدای خبر دی چې ما تا بیا هغه ښه ژوند پیدا کړو څه غلطه فیصله مو وکړله څه غلطه فیصله مو وکړله د خپل پلار قاتلان سو السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر سلامت شه جوړې برابر نه کیدان چیرې دی ازموس کیدان هغه حوالات کې دی هلکه ورسه حوالات ته بوس السلام علیکم وعلیکم سلام خانه جوړې ملک صاحب څنګه یې جوړ په خیر خانه سلامت صاحب جوړې جوړې بخیر اچھا اوس زه ستاسو څه خدمت وکړم
ملک صاحب څه خدمت به زموږ وکړې موږ عمر بر سزا سو موږ به څه خدمت وکړو ما خوښ دی دغه ځای زه ځم محبت خانه بیا به بیا حال سره وینسو بس ملک زموږ په جایداد به پام در سره کوې بېغمه سه ملک دا هوټل والا سره دی چای ډوډۍ دې پر ټیم راړي صحیح دی صحیح دی بېغمه سه زه ورسه په مخ ټماټر شو خدای ډېر تلل دي د رفیق صاحب له مځکې څخه 6,000 کریټه تلل دي او د شیري په کال هغه څخه هم تقریبا 3,700 دي که 800. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملکه څنګه یې؟ څنګه جوړې؟ زیاده وکړې خراج 6,000 8,000 کریټه جوړې؟ څه به کواسې ظالمان. اوس مال میلمه رالي بیا زه ټلیفون در کوم ساعت بعد صحیح دي یاره ملکه مزې کوه مفتي مځکې در پاته شوې میراث در پاته شوې نو څه به کوې بس موږ هم ناست وو دغه شي ته تانګ واپرلول ډېر سایکل کې وچلوه مې شوره اوس موږ ځای در برابره که او نو څه به وکړو خپل جایداد نه لرو بس وروره دغه یو د بل بغې کې بیا برابره وو ته پوښتنې نه یې ورغلی زه هغه بله ورځ ملاقات له ورغلم ته اوس ول یادې نازړه کېدم بس اوس مه پرې کنداني سوله چې بس دول عمر بر سزا یي میراث در پاته شوې هاو نو څه به کوې ملکۍ کې سرخان شوې هاو نو څه به کوې لاړو وخوره په خدای یا نه خورم مهرباني